سیتیوال میدیا را دنبال نمایید. سلامونه او نیکې له میومنه سټیوال چینل جاوید وفا مکمل ستاسو درانه چوپړ کې د لمن د مزد خبرونو ستاسو د پامړو ګرځي تر اخري خبرونو زموږ ملتیا وکي نن راغلی استو دغه د قرغې دغه د تفریح پارک ته او د پارک ځوانانو سره به مصاحبه کوو خبرې به سره کوو نو نن پښتنه له ځوانانو نه کوو دغه کرکټ کې خوشپګیزه ده کنه شپږ منډې دي دې ته چاکا وایي نو دا پښتنه به کوزا چاکا ولې وای دې ته ولې مستی نه وای ولې شودې ورته نه وای کنه نو تاسو کې غواړئ زموږ د خبرونو خوند درکې له خبرونو نه خوند واخلئ نو تاسو کوئ چې زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ په فیسبوک کې مو ګورئ په ټیک ټاک کې مو ګورئ زموږ خبرونو نه خوند واخلئ انتقادات او پیشنهادات تم په تمه ما او زه مرزم لخر د کرکټ په طرف او تاسو زما ملتیا وکړئ راغلو قرغې ته دغلته ځوانان په لوبو باندې بوخت دي او ما سره ان شاء الله ټولو ځوانانو سره مصاحبه مو نه کړه کوم کسان چې لږ بیکاره ول او دغه ځوانان هم کرکټ کوله کرکټ نه راوصل مالازم لږ موږ سره مرکه وکړي بیا بغږیږو نو اول چاته ورسمه ور رسل استبلار سم سید السلام شکرانه خیر بخیر جوړ بخیر نوم زاهد الله دی کوم ولایت دی وردګ ولایت وردګ ولایت نن ځوانان دی وردګ ولایت ډیر غلي قرغې ته ولایت داس دی چې د وردګ د ځوانان نفوس به خډیر دی دلته کو ګور هر څوک وای دا وردګ نفوس څومره ډیر دا شکر دا نو السلام شکرانه ته خیر اوسئ مننه خو د ملي ټیم کالي مغوستي دي او بس همدغه چې وزلېږي لکه د ملي ټیم هلکان چې ځوانان چې زلېږي نوم دې څه ده؟ نوم مې ولیولا ده انشاءالله د کوم ولایت میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ دا انډیوالان څه درسره راغلي دي ټول د وردګو دي بعضې لوګر نه هم دي او میدان وردګ نه هم دي کابل نه هم دي ښه تاسو راغلئ قرغې ته او قرغې ته راغلو ګالف ته نن هم د کرکټ مسابقې وې کرکټ مسابقې مو څنګه تا کالي اغوستي تا کالي چېرته دي دا څنګه حساب والله موږ خو داسې اوس بل لرو پسې کورس ته ځو مکتب ته ځو دومره شوقین یو مازې د جمعې په ورځ که خلاص شو یو چکر راځو دوی خو بیا شوقیان دي دا یم تا چې ویکټه دې واخیستله بیټسمین که بالر وې زه خو بالر یم خپله فاست بال کومه نو ویکټ هم راغللی او ویکټ هم رانغلی چکې هم راغللی دا خو پکې راځي کرکټ ما 15 رقمه بال زده ده ښه یو د ملنګا بال ده یو د راشد خان بال ده او یو بل چې دا تیز بال ده په دې دوو زم نه پوهېږم بیا هم تاسو ټول زده که راغلاست وئ ستړی مه شئ ګرانه نوم دې څه ده؟ خیر یوسې نوم مې محمد یعقوب ده یعقوب خان د کوم ولایت یې؟ وردګو ښه ما د کاره کېږي دغه نن ټیم چې تاسو راغلی ده د لوګر هلکان پکې دي ځوانان دي او د وردګو ښه تا لوبه وکړله بیټسمین وې بالر وې که امپایر وې ما لوبه ونه کړله ما صرف تماشا ورته کوله صحیح ده نو بیا به دا کوچ د ملګرو خبره که نه تا ملګرو کې چا ښه لوبه وکړه زموږ ملګرو کې زاهد الله ښه لوبه وکړه او بل شفیع الله زه نه ومه درسره کني ولا که ما هم ښه لوبه کړې زه زده د نینو ښه لوبه به څنګه کوې نو هغه ملګرو کې د څوک ډېر ځوروي ملګرو کې مې والا ټول مې ځوروي نو ته کوم یو نه ځوروې ولې زه هم ځوروم ښه کوم ملګری ډېر ځوروې دا اوس خو لیدونکي ټول تا ګوري زاهد الله ډېر ځوروم ښه زاهد الله ډېر ځوروې ښه او دا نور ملګري څنګه دي هغه هم ښه دي ژوند کې کوم خاطرات دي ستا ډېر خندولی ډېر دغې ته خندلي هغه کومه خبره وه هغه به نو سبا درته ووایم هغې پرې به چورت کې ووایم فیض جان سبا به بیا راځو او انشاءالله یعقوب جان الله سره بیا مرکه کوو ځکه تر پورې به دې خاطرات پیدا شي بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایو خوا کې مې یو تکړه ځوان بل هم ده او دا توپ چې تاسو ګورئ دا د کرکټ توپ ده
دلته به موږ سره یې موږ به موضوع لوبه به کوو ملګرو سره. سلامونه ګرانه. وعلیکم السلام. ستړی مه شې. نوم دې څه ده ګرانه؟ نوم یې زکریا کوچی د غزني ولایت یم. ښه دا ده شکر. ته هم دې ملګرو سره یې؟ زه هم د دوی سره یم. موږ بیا جمعه په جمعه کرکټ ته راځو. نور هفتې او نورو ورځو کې عموما خلک کار لري یا درس لري نو جمعې ورځ هم بیا ټول کرکټ ته اختصاص کوي. ته هم کرکټ وکړه که ته هم کېنولی وې یعقوب جان؟ والله رښتیا ده ته 2 لوبې مو وګټلې. ودې ګټلې؟ وګټلې یوه موبایل هله موبایل کې که نه دا اوس څوک به ومني ستا لوبه ګټلې؟ ټول شهیدان دي. شهیدان لرم. شهیدان ولري. نو ته به دا راته وایې دا ملګرو سره خو کله کله باید اشپزي مو کوي که نه؟ تا بیا اشپزي زده ده؟ اشپزي خپله خو مې ټول ځان ولاکه کړي. نو یو دا ګۍ مګۍ چپس میپس دا خو فاسټ فوډ ورته وایي که چی ورته وایي دا کوای شو. نه اوس کله کور کې تنها پاتې سي او کورنۍ چیرې تللي که نه نو بیا به چی کوې ته 2-3 شپې وږی پاتې کېږي بیا؟ والله کیسه دا د تر اوسه نه یم پاتې سوی. صاف یې درته وکړم پوه شوې. او که یې بیا به له بازاره یا بسکوټ راوړو یا به چپس میپس خو دا د کابلي مابلي وال موږ نه یو. بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایو. دغه ځوان هم تیار فیلډینګ ته ولاړ دی میدان ته راننوتی یم. له پیلوڅی بوټونه مې هلته ویستلي دي. ما له میدان ته څوک راننوځي پیلوڅی به راننوځي. خو د ما هم کرمچ پښو سړی مه شه ګرانه ښې. خیر اوسې تاسو نوم دې څه ده؟ نوم مې احمد نظیر رحیمي دی. تاجي کې خو به هغه دا وټسه هغه دا وټسه صحیح څه که نه؟ نظیر دې نوم ده؟ بالکل. د کوم ولایت یې نظیر؟ زه د وردګ یم. وردګو. نن ښه دی نامه خدا دې وردګ ولایت تکړه ځوانان راغلي کرکټ ته. ته د نورو ملګرو سره که دا چې تاسې بل ټیم ده؟ هغه بل مخالف ټیم دی موږ بل ټیم یو. ښه موږ ټارګېټ ورکړی 10 منډې ورکړي. څو اورو کې؟ 10 اورو کې. 10 اورو کې. تا نو لوبه کې څه شی وکړم؟ دا فیلډینګ ته ولاړې که یا نه بال هم درکوي تا ته؟ په اوپننګ کې خو زه بیټینګ ته ووتم چې په 23 نمرو کې سیمه خپل هغه ور چینج کړ. نو بعد ځکه اورونه کم وو. بیا مو یو اور وکړ. په یو اور کې مې 4 وایډه ورکړل. یو وکټه مې موغسته. خپله توره مې وکړه. ښه نو دا توره خو دې کړې ده. دا کالی کې د تورو ولې تا یونیفورم نه دا د توی برکته مې کیچ هم واخیسته. دا خو بانډارې ته څه خپل کیچ خله کیچ واخیسته که نه؟ کیچ واخیسته؟ زه خدای دې چې خپل چای وچکم زه خپل کیچ. دی که چای مو چې خپل کیچ واخیسته ډېره مننه تا نه خوشحاله اوسې. بیا هم تاسو ټول ته ښه راغلاست وایو. سلامونه ګرانه. نوم دې څه ده؟ مننه. وعلیکم السلام. نوم مې محمد حسین ده. د کوم ولایت یې حسین جان؟ زه د لوګر یم. ښه د لوګر ولایت نه راغلی. نو نن قرغې ته راغلی او بالاخره دلته مو کرکټ شروع کړ له ملګرو سره. لوبه مو ګټله که به هم ده؟ انشاءالله فیلحال خو روان یاستو. نو یو اف منګه کړی ده د دوی اف پاتې ده. نو انډیوالانو سره راغلو چکر ته. نو واقعي څه ډېر ښه ځای ده او ډېر د هغه ځای ده د سیل ځای هم ده. انډیوالانو سره چې راسي بیا بل د ساعت هم تېرېږي او ډېر ښایسته ځای ده. نو دغه هغه د شپږیزې ته دوی چکه وایي که نه؟ دې ته ولې مستې نه وایي؟ نو هغه خو خوراکي هغه ده نو او دا کرکټ ده. نو چکه خو هم خوراکي ده که نه؟ اوس دا کله چې شپږیزه ولګېږي که نه وایي چکه یې وواله. نو دغه ولې ونه وایي چې مستې ووالې؟ نو هغه چې کله هغه ته کېناستېدلې یو هغه ته ورغلل لبنیات ته. نو هلته به بیا معلومېږي چکه غواړي شیدې غواړي مستې غواړي. نو دا خو یو د انګریزانو یو هغه پاتې ده چکه. نو هغه ته موږ ورته سلوریزه وایو دوی ورته چاره وایي 4 وایي. نو دغسې حساب هغه ته له دې له لحاظه هغه موږ نه حساب ورک ده که نه؟ دا د چکې حساب موږ نه هم ورک ده. خو زه خیر ده دا به پیدا کړو. انشاءالله پیدا کوي پسې وګرځېږه. انشاءالله پیدا کېږي. ډېره مننه تا نه. ژوندی اوسې. ښه لوبه. خوشحاله اوسې. سلام ګرانه. ښه نوم دې څه ده؟ علیکم سلام. نوم مې مصطفی مایار دی د وردګو د ولایت څخه. او نام خدا نام خدا. نن بیا هم بس تکړه ځوان سره هم د وردګ ولایت یو. نو راغلی لوبه دې وکړه او دې بایلله ودې ګټله چی سو؟ والله لوبه خو مو وکړله. د اول میچ سره کله چې موږ لوبه وکړو نو ته مو ګټله. اوس هم دوه میچ روان ده نو موږ ورته ټارګېټ ایښی ده. نو دی ښه تا چی وکړه؟ بیټ دې وکړه بال دې وکړه څه شی دې وکړه؟ ما خو بیټ وکړله خو څو منډې دې وکړه رښتیا ووایه؟ نه پوهېږم په دې لوبه کې کله بیا هغه مثلا منډې شمېرل کېږي او بل داسې ده چې دا ته هر څه کدې بیټ په هغه کې وي چې اوس زر بیټ ورته ورسېږو نه پوهېږي. بیا هم تاسو ټول ته ښه راغلاست وایو. همدغه د کرکټ میدان کې و راغلي یاستو. بس دغه ځوانان کرکټ کې او موږ خو هم کرکټ نه دوی خوند واخیسته. ځوانه سلامونه. نوم دې څه ده؟ وعلیکم السلام. احمد هلال محمدي. د کوم ولایت یې؟ وردګ ولایت. وردګ. نام خدا. نن ملګري زه ګورم د وردګ ولایت زیات راغلي دي دلته دې لوبې ته. لوبه مو څنګه کړه؟ بیه هم لودله کوم ګټله؟ لوبه روانه ده تر اوسه همداسې معلومه نه ده خو انشاءالله ګټو یې موږ. او خاصتا ټول ځوانان د وردګو زیاتره شوقي دي راځي او چکر وایي. خو دلته زما پوښتنه کړې ده اکثره ځوانانو ماته ویلې لوبه موږ ګټلې ده او دا بله هم ګټو. اوله لوبه خو وګټله. اوس دویمه روانه ده. اول هم د بل څه وه اوس دویم هم د
دوه بل ټیم سره هم کړی ښه دا خو به دا لوبه به هم ګورو نو هغه دی دغه مونږ تاسو شپږیزه ورته وایو دوی چکه ورته وایي که نه دا شپږیزه ته ولې چکه وایي ولې مستې نه ورته وایي چکه خو د هغه نه اخیستې ده د لوبه د چکې څه ده شپږیز چې راوباسي بیا چکه ورته وایي شپږیزه و هغه ده موږ هم پسې ګرځو ولاکې هم پیدا کړي دي مننه تاله ښه لوبه لوبې نه خوند بس خیر مننه تاسو هم ښه وخت سلامونه ګرانه ښه یې په خیر یې علیکم سلام ستړي مه شئ شکر ده نوم دې څه ده نوم یې صبغت الله میرزا یې وردګ ولایت اوسېدونکی او نام خدا دې وردګ ولایت دلته تیاره ښه د کیپینګ ته ولاړې که نه دلته راغلی نو ای دغسې ورونه زه ویستلی یم په توپ نو لوبه مو وګټله که بایم لوده لوبه یو میچ هم ګټلی دی اوس دویم د درې لوبې دي نو د دریو نه باید دوه وګټو دا خو نفر دې ویستی نو دوستانو دا یې مصروف هم ده هم زمان دلته میدان ته پسې راغلی یاستو میدان کې ورسره لوبه کوو ای وروره دا شپږیز ته ولې چکه وایي چکه خو حساب پیدا نه کړي دا فکر کوم د اردو هغه دی ښه اردو هغه د اصطلاح د چکه نو ولې مستې بیا نه دې ورته ویلې او کله کله مستې کېږي چې کېچ پرې نه وایي مستې شي سمه ده لوبې نه خوند واخله مننه وبکې سې مصروف ومې نو دوستانو لوبه خو ګټلو بایلل لري خیر په دې باندې مه خفه کېږئ سره نو ما یو خبره دلته وویلې زه ارزوان سره به مې خبرې کولې هغوی ویل موږ لوبه ګټلې ده دې خوا مې ویله موږ لوبه ګټلې ده دواړو ټیم وویله ما زه بس تا ښه کړي دي چې دواړه لوبه ګټله البته مساوي سوي به وي ځکه به دواړو ګټلې که نه نو تر بلې خپرونې چې بیا هم زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم تاسې په لویو بخښونکي خدای سپارم او تاسو سټیوال چینل خپرونې تعقیب کړئ سبسکرایب هم کوئ په فیسبوک یوټیوب باندې هم کتئ شئ تر بلې خپرونې ما او فهیم جان ته اجازه راکړئ تاسو په لویو بخښونکي خدای سپارو الله مو مل شه سیتیوال میدیا را دنبال نمایید.